अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د چینایي یو پی اس یا انورټر د بلاک د چیک او ټیسټ پر رابطه باندې دا چې تاسو څنګه کولای شئ د چینایي یو پی اس یا انورټر د دې بلاک د ډیجیټل ملټي میټر په واسطه باندې چیک کړئ چې آیا د دې اي سي او ډي سي کویل نه دا حکم یو کراس نه دی، دا خو ډیمیج شوي نه دي، خراب خو نه دي. نو دوستانو کله چې تاسو دا د ډیجیټل ملټي میټر په واسطه باندې په خپل کور کې چیک کوئ، تاسو سره به یو ډیجیټل ملټي میټر موجود وي. اول به تاسو د ډیجیټل ملټي میټر دغه سلیکشن سویچ دی دا به په کنټینیوټي اوم ريزिस्टنس باندې وردوي او دا غي نورسته به د لیډ بټن آن کوي او بیا به دوستانو تاسو دغه دوه پروفز راولي او دا چې کله په خپل کې ټچ کوئ نو دا به د بیپ आवाज کوي. نو د دې نورسته به تاسو دا د ار یو کویل چې دا اي سي کویل نه دی د دې اومز ګوري دوستانو دلته 9.9 اومز دی، دلته دوستانو د دې اوم 8.2 دی او دلته د دې اوم ريزिस्टنس چې دا 9.8 دی. نو چرته چې د 15 نه د دې اوم ريزिस्टنس کتو نو تاسو د بلاک د اي سي کویل نه چيري دا بکراسي او که چرته د 15 نه پورته نه د دې د اي سي کویل نه د اوم ريزिस्टنس پورته نو تاسو د اي سي کویل نه چيري دا به صحیح. نو د دې نورسته د غزمنګ د دې ترانسفارمر کویل نه چيري دا صحیح بیا ور دې شارټ وګورئ. نو دلته دوستانو دا شارټ هم نه لري، که چرته شارټ موجود وي دلته د بیپ आवाज کوي، نو आवाज نه کوي. دلته دوستانو د لیټ بټن به تاسو ان کړی بیا د اي سي کویل نه د ډي سي کویل نه وګورئ. د دې نورسته دا د ډي سي طرف دی. نو دلته دوستانو تاسو ګورئ چې دلته 4.0 ځکه دا کویل نه کم دي. نو دلته تقریبا تقریبا ور کوي 4.0 مطلب یو د دې دغه دی. بیا به د بل طرف زو ګورئ بیا به دوستانو اي سي او ډي سي کویل نه وګورئ چې په خپل کې کراس کوي دي، ګوره کراس نه دي، که کراس دا د بیپ आवाज کوي. بیا به د ډي سي کویل نه تاسو د باډای سره وګورئ نو باډای سره هم کراس نه دي. بیا به تاسو د دې مین چې کوم اي سي فاست تار دی ګرم تار دی دا به مو وګورئ دوستانو. زمونږ دا بلاک چې دی دا بالکل نورمال حالات کې دی د چینایي یو پی اس یا انورټر بلاک. نو دوستانو په دې طریقې باندې تاسو ګټلې شي خپل د هر قسم چینایي یو پی اس یا انورټر بلاک چیک او ټیسټ کوي د ډیجیټل ملټي میټر په واسطه باندې. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.